सूबाई हुकूमत द मालाकंड डिवीजन सरकारी ड्राइवरानों सरा लासलीक और वादा कड़े वा چې د دوی د ترقی ورکولی شي خو د حکومت لخوا شوی دا وعده تر اوسه نه دي عملي شوی د مالاکنډ ډیویژن په مختلف سرکاري ادارو کې کارکونکو ډرایورانو تړکه ورکړې کچره د دوی اپګریډیشن ونشو نو دوی په مکمل توګه پیجام هړتال وکړي نور تفصیل د سید زمان صبا په دې رپورت کې د مالاکنډ ډیویژن په ټولو ضلعو کې په مختلف سرکاري ادارو کې کارکونکو ډرایورانو ډیویژن کابینې مهمه غونډه په بډخیله کې ترسره شوه چې پکې د یونین عہدیدارانو ګډون وکړو غونډې ته د یونین مشرانو اختر علي فضل شاه سید رحیم پایلټ ګل زمین خان او رحماني ګل خپل وینا کې وویل چې تیر صوبایي حکومت د سرکاري ډرایورانو سره لاسلیک او واده کړی و چې دوی به اپګریډیشن کولی شي ولې وخت په وخت سرکاري ډرایورانو سره دوکې وشوې او لا تر دې دمه د خپل حق نه محروم دي هغوی دا هم ویل چې په مختلف ادارو کې افسران هم د سرکاري ډرایورانو په ځای ذاتي نوکران کېنولي دي کمې چې د ډرایورانو پریشانۍ سیوا کړي دي ډرایورانو په خپل حق د سرکاري افسرانو لخوا د ډاکې غندنه وکړه د راټولې غونډې شریکو د ډي ای او فیمیل ایجوکیشن ملکن لخوا د ډرایور سره انتقامي کاروایی غندنه وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې فیمیل ډي او دې زر تر زره بدل کړي شي ویناوالو په بجټ کې د ګرانۍ مناسبت سره په تنخواګانو کې د اضافي غوښتنه وکړه ویناوالو ډړکه ورکړه کچېرې حکومت زموږ مطالبې ونه منلې نو د ټول ملکن ډیویژن سرکاري ادارو ډرایوران به په یجام هړتال وکړي سید زمان صبا هم پښتو ون نیوز بټخیلا ملکن